بسم الله الرحمن الرحیم. د تیرو درسونو په ارتباط نن بیا هم د یو شکل دپاره د ثقل مرکز مونږ پیدا کوو چې دلته مونږ داسې یو شکل په نظر کې نیولی ده د ایکس او د وای په محور کې. نو د دې دپاره زه څنګه کولی شم د دې ثقل مرکز پیدا کړم؟ په سر کې راځم د دې شکل دپاره پازنی شکل دپاره د دې د ثقل مرکز پیدا کړم. نو که چیرته دې ته زه څه ووایم، دې ته سی یو ووایم، دې ته سی یو ووایم او راشم دومیز شکل ته دې ته که زه سی دو ووایم. اوس راشم که چیرته دغه شکل ته اول شکل ووایم، نو راشم د اول شکل دپاره د دې ثقل مرکز خو پیدا ده، د ایکس او د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کړم. نو که چیرته زه ورته ووایم چې ایکس یو یا ایکس سی یو د اول شکل لپاره، نو د دې فاصله د ایکس په محور کې، البته په دې محور کې دې که چې زه دې فاصله پیدا کړم، نو دا ټوله فاصله شل لس شل 50. که چیرته زه دا 50 تقسیم 2 کمه، نو ما ته به د دې فاصله راکړي 25 سانتي متر. نو ایکس یو د مونږه 25 سانتي متر پیدا شو. اوس راځم د دې دپاره د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کوم. چې د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کوم، نو ورته لیکم وای یو یا وای سی یو، دا مساوي کېږي. دا شکل خو ټول پکې راځي 10 سانتي متر جمع نیمایي د دې شکل دا څومره ده؟ لس ده. لس یې نیم کو، لس تقسیم 2، نو دا به شي 15 سانتي متر. پس وای یو د موږه 15 سانتي متر. د دې شکل دپاره د اول شکل دپاره د ایکس په محور او د وای په محور کې مونږه فاصله پیدا. اوس که چیرته زه دې شکل ته ای یو وایم، د دې مساحت مونږه څنګه پیدا کولی شو؟ راځم که چیرته زه ای یو پیدا کوم، نو طول ضرب عرض، دا مونږه په تیرو درسو کې ویلي، لس ضرب ده شل لس 25 50 500 سانتي متر. نو ای یو د مونږه پیدا شو 500 سانتي متر مربع. اوس د دې شکل دپاره هم دومره. اوس که دوم شکل ته راشم، په دوم شکل کې که چیرته دې ته زه دوم شکل وایم، نو د دې دپاره مونږه د ایکس او د وای په محور کې د فاصله پیدا. که د ایکس په محور کې د دې فاصله پیدا کوم، نو دا فاصله خو ټوله پکې ده شل جمع نیمایي د دغه فاصلې نیمایي. د دې فاصلې نیمایي څومره راځي؟ دا څومره ده؟ دا لس ده. د دې نیمایي لس تقسیم 2، نو دا به شي 25 سانتي متر. پس دلته ورته لیکم ایکس یو ایکس 2. نو ایکس 2 یعنی د دوم شکل د ایکس په محور کې ده. که چیرته ایکس 2 که ایکس سی 2، دا 25 سانتي متر.
اوس راځم د دې شکل دپاره د وای په محور کې یعنی وای 2 وای سی 2 دا به مساوي شي. دا شکل څومره ده؟ 10 سانتي ده د وای په محور کې 10 تقسیم 2 15 سانتي متر پس وای 2 د مونږه 15 سانتي متر. اوس زه د دې شکل دپاره د دې مساحت ته هم ضرورت لرم که چېرته دې ته A2 ووایم نو A2 به د ما مساوي شي 10 ضرب لس دا به شي 300 سانتي متر مربع نو A2 د مونږه 300 سانتي متر مربع. اوس راځم د دې ټول شکل لپاره x د سی او y د سی پیدا کوم یعنی د x په محور کې د دواړو شکلونو د البته د دې مکمل شکل سنټر او د یعنی فاصله د x په محور کې او د y په محور کې. دې کار لپاره مونږ فرمول لرو چې x سی مساوي مجموعه د AI ضرب در XI پر مجموعه د AI مختزو مونږ دوه شکل لرو نو دا به شي A1 ضرب در X1 جمع A2 ضرب در X2 پر A1 جمع A2. نو که چیرته زه دې کې قیمتونه واچوم X یو قیمت مونږه پیدا کړ A یو قیمت مونږه پیدا کړ 500 ضرب در X یو قیمت مونږه پیدا کړ 25 جمع A2 قیمت مونږه پیدا کړ 300 ضرب در X2 قیمت دا X2 قیمت مونږه پیدا کړ 25 پر A1 A2 500 جمع A2 300 دا به مساوي یعنی X د سی دا به مساوي شي لازم لیکم 500 ضرب در 25 جمع 300 ضرب 25 تقسیم 500 جمع 300 25 نو دا به شي 25 سانتي متر. اوس که زه راشم وای د سی یعنی د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کړم نو د همدې فرمول نه همدې فرمول په استفاده سره A1 ضرب در Y1 جمع A2 ضرب در Y2 پر A1 جمع A2 قیمت پکې اچوم A1 مونږه پیدا کړ 300 ضرب در Y1 قیمت هم پیدا کړ 15 جمع A2 قیمت مونږه پیدا کړ 300 البته A1 500 ده 500 او دا 300 ضرب Y1
وای یو فاصله وای دوه فاصله موږ پیدا کړله 15 پر 300 جمع 1500 نو دا به مساوي شي لیکمه زه 500 ضرب 15 جمع 300 ضرب 15 تقسیم 300 جمع 1500 دا به 22 یعنی د وای سی قیمت د مونږه څومره شو 22 سانتي. اوس راځم دې شکل ته. په دې شکل کې مونږه ویلې چې د ایکس سی قیمت مونږه پیدا کړ 25 یعنی دې محور کې دا فاصله څومره ده 60 ده دا فاصله لس ده یعنی دې لس تقریبا همدغه ځای دا بسی 25 سانتی متر. د وای سی قیمت د وای په محور کې 22 دا که درس ته یعنی درس نه تقریبا دغه اندازه کې راځي. نو مونږ په دې درس کې د دغسې شکل لپاره د ثقل مرکز او د ایکس او د وای محور نه د دې فاصله پیدا کړه. که چېرته غواړئ چې داسې نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مې خوښه شوې وي لایک یې کړئ او د پیشنهاداتو او انتقاداتو لپاره کومنټ کړئ. تر بیا مو الله مل شه.